زنگ مکتب است، زنگ یک بهار نو. د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره په هیواد کې روان 1400 تعلیمي کال رسما پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کرونا وایروس له کبله د هیواد د نورو برخو ترڅنګ د پوهنې سکتور هم په ټپه ولاړ و. زده کوونکي وایي خوشحاله دي چې له اوږدو رخصتیو وروسته یې ښوونځي پیل شول او دوی یو ځل بیا خپلو درسونو ته حاضر شوي دي. بسیار احساس خوشحالی دارم به خاطر که تانستیم یک فضای درسی بازم داشته باشیم در پالی هم صنفهای خود. دیگه احساس خوشی است به خاطر از اینکه تمام شاگردان وقتی از مکاتب خود دور میمانند احساس مسئولیت خود از دست میتن و در اصل این دفعه برای شاگردان خوبیش جمع اینجا بود، کرونا حکمتش جمع اینجا بود که کل گیره به قدر چیزایی که ندارن بفهمن. ولسمشر غنی او د پوهنې وزارت چارواکو د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې یو ځل بیا ژمنې وکړې چې د هیواد د پوهنې سکتور ته به پاملرنه زیاته کړي او تر ډیره به د کمیت ترڅنګ پر کیفیت هم تمرکز زیات کړي. و تمام نهادهای ما با وزیر صاحب معرف و همکارایشان تیم بسیار خوبشان دست بدن که یک گفتمان اساسی سر کیفیت باشه. در دورانی که من در مکتب بودم کیفیت نهایت بالا بود. بلخوا د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدي دغه مراسمو ته په خبرو کې وویل چې اوسنی ښوونیز نصاب د هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې کبله دوی غواړي چې په نصاب کې ژور بدلونونه او اصلاحات راولي ترڅو افغان زده کوونکي هم د نورې نړۍ له زده کوونکو سره په ښوونیز ډګر کې د سیالۍ جوګه شي. چې موږ خپل اولادونه اکلن آماده کو چې که د جهان په سطح رقابت نسی کولی اکلن د منطقې په سطح خو رقابت وکړي. او دریم د 21 پیړۍ دپاره زموږ اولادونه باید آماده سي چونکه موږ ټولو ته دا رامعلومه سوله چې نور موږ د پخواني سیستم یا د پخواني نصاب په څیر که درسونه ووایو موږ آمادګي ډېره شاته پاته ده. پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې 9.7 میلیونه ماشومان پر زده کړو بوخت دي چې 1 میلیون نور ماشومان به هم روان کال له دغه بهیر سره یو ځای شي. په هیواد کې داسې مهال نوی ښوونیز کال پیلیږي چې لا هم 40 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر سختو شرایطو لاندې په یخنۍ او ګرمۍ کې زده کړې کوي.